افغان ابدالیانو آیرلینډ الف لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. افغان ابدالیانو د دغه څلور ورځنۍ ټیسټ لوبې ټاس ګټلی و او اول یې بیټ انتخاب کړی و. د عمران میر 15 او ریاض حسن 15 منډو ښه پیل په برکت د بهیرشاه محبوب 108 منډو او لوبډل مشر درویش رسولي، افسر زازي او شمس الرحمن نیمه سلیزو پر مټ افغان لوبغاړو 612 منډې جوړې کړې او سیالانو ته یې وار ورکړ. هغوی د ټولې لوبډلې په سوځېدو 309 منډې جوړې کړې چې تر نورو ډېرې پکې 140 منډې کې کارمایکل جوړې کړې وې. د افغان بالرانو له لوري په دغه پاڼۍ کې عرب ګل مومن او ضیاء الرحمن اکبر څلور وکټې واخیستې. آیرلینډ الف لوبډلې فالووان کړه او د بیا راتلو لپاره یې راوبلل. د تېر انینګ په څېر عرب ګل مومن بیا هم د دوی له نیمې څخه زیاته لوبډله آوټ کړه او منډو جوړولو ته یې پرېنښودل. دا ځل د آیرلینډ الف ټوله لوبډله په 109 منډو آوټ شوه او افغان ابدالیانو دغه لوبه په یو انینګ او 194 منډو وګټله. د لوبې غوره لوبغاړی عرب ګل مومن ونومول شو چې د آیرلینډ الف خلاف یې په دواړو انینګونو کې 10 لوبغاړي آوټ کړي وو.